هند د افغانستان پر خاوره د پاکستان بریدونه غندو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. هند د پکتیکا یو شمېر سیمو کې د پاکستاني الوتکو بمبار په کلکو ټکو غندلی دی. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان رندهیر جیسوال ویلي د خپلو ستونزو له امله د ګاونډیو ملامتول د پاکستان پخوانی عادت دی. هغه وایي نوي ډیلي د پاکستان دا اقدامات په سختو ټکو غندي. د یادونې ده چې پاکستان څو ورځې وړاندې پر خوست او پکتیکا بریدونه وکړل چې 46 ملکیان یې ووژل. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې جاري.